دا ملګری په شاعرۍ کې داسې څه نوې غونتې سوچ راوړي، یو نوې فکر راوړي، بیا په هغه قافیه ردیب کې دی هغه خپله استازي داسې وکړي چې سړی ورته حیران پاتې شي. د میډیا د دنیا بېتاجه شهزاده، خوږ ژبې ملګری، د هر محفل ښکلا، وایي چې کاکا د محبت د قیسو هر کتاب ته پټ کا، کاکا د محبت د قیسو هر کتاب ته پټ کا، دا زوی که د زما په شانته وران نشو نه ها. کاکا د محبت د قیسو هر کتاب ته پټ کا، دا زوی که د زما په شانته وران نشو نه ها. دا تاج زما د حسن شوخي هر غزل کې ستایي، دا تاج که د دې ژبې اویزان نشو نو ها. ابراهیم تاج صاحب ته مې ډېره په درناوي کوم چې تابعین په خپل کلام. بسم الله الرحمن الرحیم. هغه پوهیږي چې روزي به راله خدای راکوي، هغه پوهیږي چې روزي به راله خدای راکوي، چې ډېرې وږي شي نو هله مرغۍ چغې وهي، او چې د استاز قدر ونه کړي په مکتب کې نو بیا، چې د استاز قدر ونه کړي په مکتب کې نو بیا په سوزکي پسې شیرګړ او درګۍ چغې وهي. هغه پوهیږي چې روزي به راله خدای راکوي، چې ډېرې وږي شي نو هله مرغۍ چغې وهي، چې د استاز قدر ونه کړي په مکتب کې نو بیا په سوزکي پسې شیرګړ او درګۍ چغې وهي. ډېر محترم مشران، چونکې زه د دې د مخې د خبرو کولو جوګه نه یم، خو بیا هم په سټیج باندې ناست دغه سکول پرنسپل صاحب، استادان صاحبان، زمونږ د خپل سکول د وخت استادان، امیر زمان ملنګ صاحب زما د دویم کلاس نه زما استاد را روان دی د هغه وخت نه، خو چې په پنځم کې کله د استادۍ نه محروم شوم نو ځان مې محروم پاتې نه کو، بلکې شاعرۍ ته مې لاس واچو د شاګردۍ دپاره. شاعري بیا د شاعرۍ په فیلډ کې هم د پنځم نه پس چې شپږم ته شوم، اووم اتم نه پس بیا د امیر زمان ملنګ صاحب په شاعرۍ کې هم شاګرد پاتې شوم، او تر دې دمه د دې چې څه پوهه ده او څه دي د هغې نه استفاده اخلو وخت په وخت باندې. بل په دغه سټیج باندې ناست زمونږ یو بل استاد محترم چې زمونږ د پرایمرۍ د سکول استاد دی، غواړم د هغوی ذکر هم لازمي وکړم، مطیع الرحمن صاحب چې زموږ سره هم ډېر زیات محنت کړی دی. دوی دغه وخت حالانکه سخت ډېر زیات و، خو به هر حال اوس هغه سختي نشي کولی، نو د دې هم ډېره زیاته مننه. او دغه سټیج باندې چې نه زه د یو څو ورځو نه بیمار یم، تیمور صاحب ته پته ده، نو په دغه وجه باندې به زه د امیر زمان ملنګ صاحب نه معذرت غواړم چې ما د دې په شخصیت باندې د دې په فن باندې داسې څه نظم یا شعر نه دی لیکلی. نو زه خپل زما چې کوم مخکې یو کتاب چاپ دی، نو ما دغه کتاب چاپ د هغې چې کوم انتصاب نو هغه مې ملنګ صاحب ته کړی و، بس زما په خیال چې هغه د ملنګ صاحب دپاره پوره ده، هغه کتاب مې د ملنګ صاحب په نوم کړی و. نو دغه یوه خبره چې د استاز مثال په شپه کې د سپوږمۍ دی او د شاګردانو مثال په شپه کې د ستورو دی، نو ستوري بغیر د سپوږمۍ نه ښه نه ښکاري، او سپوږمۍ چې کوم دي نو دا بغیر د ستورو نه ښه نه ښکاري. خپل استادانو قدر وکړئ، احترام یې وکړئ، همدغه استادان دي. اوس تاسو په ځان نه پوهېږئ، خو چې د دې سکول دغه نه وځئ نو بیا به تاسو له د استاد قدر درشي. ډېره زیاته مننه. آزاد وي چې زړه ته مې یوه سړي که بیداره پرېوته، له سترګو مې د درد اوښکه بېواره پرېوته، ساده وه نابلده وه د ښار خوی پکې نه و، هغه ځکه د خلکو د مایاره پرېوته، د غره د یخه غږ پې د مین لالي تر غوږ شو، یوه ګورګوره تې په لاره پرېوته، او ما ستا د مینې یو حال کې د پریښې نوم وانغست، ما ستا د مینې یو حال کې د پریښې نوم وانغست، زما که په لمن د تهمت داره پرېوته، همزولو چې به ویل ورته تاج تور دی تاج بدرنګ دی، په ځمکه به هغه سمه د قاره پرېوته.
همزولو چې به ویل ورته تاج تور دی تاج بدرنګ دی په ځمکه به هغه سمه د قاره پرېوته او دغه نظم وایم بس چې بېګا ناوخته غوندې کور ته راغلم مور مې شکي شوله راپاڅېدله زما جوبونه یې زر ولټول هېڅ یې پیدا نه کړه بس یو کاغذ و هغه کاغذ کم چې و ما درکړی مالا په هغه کاغذ کم چې و تا راکړی مالا په برندو سترګو نه و لوستی مور مې شروع شوله ستا خط یې لوستو زه یېرېدمه چې مور پویه نه شي زر مې حمله وکړه کاغذ باندې شکر دی ټول مې ترې راواغستو خو لږه ټوکړه ورسره پاتې شوله زه یېرېدمه چې مور پویه نه شي خو هغه لږه شان ټوکړه کومه چې زما د مور په لاس کې پاتې شوله هغه ټوکړه څه د کمال ټوکړه وه هغې ټوکړې راله کار وکتلو په هغې دا ټپه لیک شوې وه چې نوره په کور د ټینګې نه یم او مور ته دې وایه چې جرګه راولېږي